دا د کونړ اړوند د سپین جومات ساحه ده چېرته چې تاسې ګورئ دغه ځوانان په کار اخته وو موږ هم ورته ودرېدلو خیر شي خیر زه خو اوس نه ټوخېږم زه اوس شربت نه څښم دا د ټوخي شربت نه دا چیرې ده جوس دی جوس دی مجاهده خو یو تیږه ستا په مخکې م جګومه چې بیا ونه چې جګوی نه شي ښه جګوی شم که نه وګوره کومه تیږه ده جګومه ده که نه وړکۍ او ماسکلیني مې پرېښی ده ښه بیا دې څنګه ورته ویلې بیا ما ورته ویلې ټول راغلی وای او ما له کومه ده سلام علیکم وروره ښه جوړې کوم یو جګه کوم دا راشه داسې راشه یو دقیقه زورونه به بې ځای نه وي ښه لاندې نه اوچت کړه دغسې دا څه شی پکې دي زاول هم پکې دي بسکټ هم پکې دي کونجاړه هم پکې ده دا کونجاړه نه ده دا څه دي دا نسوار دي نسوار هم پکې دي درنو لیدونکو سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو ډېر زیات خوشحاله یم چې له نواب خان سره یو ځای الله باسکیره له ننګرهاره تر کونړه ورځو د جلال آباد ښار نه کونړ ته ورځو او دغه منظره به کوو چکر خپرونه به ثبتوو ټوکې ټکالې به کوو د ځوانانو حال به اخلو کومه دي ځوانان څه ویوس دا وګوره دلته داسې راش د هندواڼې بار کړي دي چېرته وړي ده دا چېرته وړي دا کابل ده هلته کابل کې من کابل کې خو ستا که نه څه شی دي هندواڼې خو دا هماغه دي که نه چې دیز نه در وړي درته خو زمونږ کابل ته یې نه راوړي راوړي همالته یې راوړي افغانستان دا دی کابل ته وړي خو هماغه یو افغانستان دی که نه دا خو ته ډېر مور ده ښه دې خوا ته شه ښه زه غلی کېږم ته خبرې وکړه ځه صحیح ده ورته ووایه ورته درنو لیدونکو راسره پاتې شئ چې دا خپرونه تر اخره پورې وګورئ درنو اورېدونکو غرمې ته پاتې سئ چې بیا موږ او تاسې ووینو سره چېرته پاتې شي موږ کره کومه دي اورېدونکي لیدونکي دي کومه دي د موټرو کې روان دي که نه ښه دې موټر کې چې روان دي ورته وې نور خو نشته څوک صحیح دی ځه نو څومره وتم راځه چې کونړ ته لاړ شو راځه کونړ کوم ځای ته ځو کونړ ته ځو که نه شیګل ته لاړو صداباد ته لاړو سپین جومات ته لاړو خو ځو به شینګړ یخ ده او شینګړ یخ ته کښېنه موټر ته کښېنه کښېنه ښه شینګړ یخ ولسوالۍ ده که هلته هم سړي نه خولې تویېږي نه خو یخه ولسوالۍ ده د کونړ که نه شیګل څه دې ورته ویلې نه بابا ما ورته ویلې ما زمونږ ځو شینګړ ولسوالۍ ته درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی سفر لا هم جریان لري د ښې ولسوالۍ مرکزي بازار ته راورسېدلو همداسې کونړ ته ځو ګورو چې په دې لاره کې څه راپېښېږي یو څه چې زما لپاره جالب و هغه دا دی چې دغه د پیپلونه ګورئ تقریبا چې 1.5 متر داسې 1.5 متر داسې به یې شاوخوا زما په نظر دا دومره ګټه ونه وه چې دغه ساحه یې ټوله کور کړې وه ټولو باندې سیوری کړی و خو بدبختي دا ده چې غلط ځای کې وه او دغه سړک چې تاسې ګورئ دا د 3 ولایتونه دی درنو ملګرو د نورستان کونړ او د لغمان وبخئ کونړ نورستان او ننګرهار او سړک یې ډېر تنګ و اول کې دا پرېښودل شو چې 9 متره خو بیا زموږ هټیوالو داسې کار کړی چې لږ راوړاندې شو ټول ټال 15 متره هم پاتې نه و خو دولت په دې وروستیو کې ورته توجه وکړله او 6 متره ورسره اضافه کړله خو دا پرېکړه یې هم ورته کړې ده چې دې خوا اخوا ته به نور پیدرو
پیدرونه هغه به خلک چې خو مسته به نه راځي درنو ملګرو راغلي او د دې چې د خلکو احوالو ماخلو نواب خان سره ټوکې ټکان یم کوو خبرې یم کوو نواب خان څنګه خفه ولاړې خیر شه دا کیکر سه ونه ولې وهلې ده دا دې لپاره وهلې ده چې دلته ګوره نواب خان دغه لاره چې د درې ولایتونو ده کونړ نورستان ننګرهار دا اوس ننګرهار دی صحیح دی هغه کونړ دی بیا دې نه وروسته نورستان شروع کېږي دغه درې ولایتونو خلک چې به راتلل دلته دغه لاره وه بنده وه او اوس دا تیږې خلکو پکې اچولې وې نه رش ډېرو رش موټر ډېرې راتلې بیا دلته نه ځایېدل بیا نه ځایېدل اوس 3 متره دې سړک نه 3 متره تر دې چې پورې نورم راځي دا به نورم پراخېږي 3 متره دې غاړه 3 متره هغه غاړه نو 100 متره کېږي 6 متره 6 متره دا شي او 9 متره مخکینی او 100 متره شو بیا دا 19 متره 15 متره حساب سم کوه که نه ریاضي کې کمزوری نه ښه راځه نو چې ورشو دغه ملګري سره خبرې اترې وکړو السلام علیکم اجازه ده راځه دوکان ته راشه راځه سلام وروره ښه یې په نواب خانه دا زمونږ د افغانستان هغه دی دوکانونه دي وګوره څومره ښایسته دي نام خدای دار شی پکې ستا ده څه شی پکې دي زاول هم پکې دي بسکټ هم پکې دي کنجاړه هم پکې ده دا کنجاړه نه ده دا څه دي دا نسوار دي نسوار هم پکې دي ښه هغه څه دي پکې دي هغه بادام دي بادام دي که نه بادام خو حتما دی پېژني دا د قره باغ نه راغلی دی نوابه ته راځه که نه دوکان درته وښیم دوکان څنګه دی تورته دا دومره ډېر ګلاسونه ولې ایښي دي نوابه دلته بیا مېلمانه ورکاره راځي ډېر مېلمانه ورکاره راځي بیا مېلمنو ته یې ورکوي څه شی پکې ورکوي چای پکې اچوي دا خو د پلاستیکي دي څنګه چای پکې اچوي دا خو هغه کېږي که نه ویلې کېږي بیا دا وګوره بیا صافي م ورکوي په دې ونیسه داسې یو د صافي ورکوي صاحب ورکوي ټوشو پیپر څه شو پیشکونټر چې ټوشو پیپر پیشکونټر دا دی داسې ته څنګه یې کوې ته بیا داسې نیسي پکې دا دا خڅې نیسي چې بیا ونه سوځي نو دا سوځي که نه دا لاس خو به ونه سوځېږي نه سوځي دا اصلي ورته جوړ کړي دا دوکاندار ښه سړی ده تا څه ولیدو ته د قره باغ نه راغلی ښه سړی دی څه ما سره ستړي مشي م وکړه نو دا بیا ښه سړی شو ښه ته سره خبرې وکړه ښه ته ورته السلام علیکم زه چې هره ورځ د خلکو سره خبرې کوم صحیح دی خبرې ورسره وکړه ښه ته راشه وروره اجازه خو ده که نه اجازه ده ورور او مهرباني نواب خانه دې سره خبرې وکړه ته زه ودرېږم ستا خوا کې دې سره خبرې وکړو چی ورته وایي ما زه چې هره ورځ د خلکو سره مرکې کوم هسې خبرې ورسره ته م وکړه څنګه یې وروره ښه یې په خیر یې شکر ده یو پاکټ زاولې په څو دي پاکټ زاولې مړه داسې وړې ته بوسونه غټ ته بوسونه کوه غټ دا چاړې معلوم ریټ دی نو ښه او بنو په څو دي بنو نه پېژنم ما خبرې وکړې ورسره خلاصې شوې څنګه یې د ژوند چارو سره خاص دی په خیر راغلی خوشحاله اوسې په دې وروستیو کې دولت یو پرېکړه وکړه چې د سړک هغه غاړه او دې غاړه 3 متره سړک پراخ کړل شي که نه دې لپاره چې اوس کومه ګڼه ګوڼه ده دا له منځه لاړ شي او یو آزاد سړک ولرو څومره ورته خوشحاله یې او خوشبینه یې ډېر خوشحاله یې ورته دا خو زموږ وطن ابادي ده او رش کمیږي او دې سره زموږ د ترافیکي حادثې کمیږي موږ تاسو خپله وګورئ تقریبا موږ 2-3 کاله مخکې د خپله ساحه شاته کړې ده وګوره تقریبا هغې 3 متره ښایي موږ 6 متره شاته کړې ده آفرین خپله یعنې 3 کاله مخکې تا هغه پرېښې ده خپل عملي وګورئ تاسو دا او نور هم شاله کېږو چې څومره سهولت راشي زموږ د خلکو لپاره موږ خوشحالي خو دې کې تا ګټه وکړې خلکو به دوکانونه وران سي تا به نامې خدای جوړي بس دا خو په الله فیصلې دي نو دا چل دی چې بس دا سوچ چا مخکې نه کړی وې داسې حل بیا نه و بیا به ښه خیر اوسې تا ښه کار کړی ده که نه خبرې مې سره وکړې زما خبرې دې غوسه کړه اوس سره وغږېږه ومې کړې ورسره زه نور نه غږېږم ښه کار کړی ده که نه جای غټ پرې ایښی ده تا د چا ویل زه لګېږم ورسره هر څوک پرې تېرېدی څو راتېرېدی خبره منځ کې راځي خو دا مش سړی لګېدی که نه زه وایم ته ښه سړی یې که نه ښه سړی یم خو داسې وختونه راځي که نه صحیح ده نور به نه درځم صحیح شو نواب خان ګوره زموږ نازولی دی زه ورسره ګپ لګوم نوابه زما خو مېلمه یې او ورور مې یې که نه ته زما ورور یې که نه نه ولې زما ورور خو عصمت خان ده او موسی خان ده او شاپور خان ده او حمزه او احمد خان او صاحب خان او آی ډي د حمزه په نوم ده که نه ځکه او علي خان هغه مې وراره ده او نور خان هغه مې وراره ده دا څه او یو نوم درته اخلم ښه رښتې راته یاد یې څه کړي کوم ذکر الله ذکر الله دا
زمونږ کلي کې څه ده د ماما زوی مې ده دا څه او جوم انډیوال دې ځینې رشته کلیوال د هغه ویل زه مفلس صاحب ته ورځم نوم سما خلا څه شی وایي محراب وایه زه محراب ته ورځم او جوم ترابل جوم او پیرو پیرو ملنګ پیرو هو هغه کور کې دي هغه ته دې چې ویلي وایي دا پرې چې دوی راغله وایي بیا ما ورواله ها دا پیرو هغه یو خورانه کې چې ته ورته وایې چې ټول راغلی که نه وایي څنګه ورته ویلې وړکۍ او ماسکلې نیمې پرېښی ده ښه بیا څنګه ورته ویلې بیا ما ورته ویلې ټول راغلی وایي او ما له کومه ده یو تنې نه ډېر وړوکی دی او ډېر یو اخلاصمن انسان دی اصل نوم یې بل څه دی خو پیرو باندې ډېر مشهوره دی دا چې هلته لاړو داسې ورته ګوري زه وایم چې ګوري وایي ته یو پوښتنه وکړم مالوې که وایي ته د پاکستان نه پوره راغلی که نیم راغلی هغه ورته وایي چې زه پوره راغلی وایي نو کومه دی ته خو دومره کوې که پوره راغلی ټول نه راغلی نیم نیم راغلی. نیم پاکستان کې پاتې ښه کار روزګار دې څنګه دی شکر دی په دغه دې ګزاره کېږي ډېر شکر الله ډېر راضي ډېره مننه هغه هېوادوال چې په دغه پروژه کې یو څه زیانمن شول او خفه دي هغو ته څه ویل لري هغې باید په دې خفه نه شي خیر دی تاوان یې شوی دی کاروبار یې نشته خو الله مهربان آینده به انشاءالله چې دی به خوشحاله وي آینده به خوشحاله آینده به خوشحاله وي انشاءالله ولنه تاوان یې شوی مصرف یې شوی دی موږ له پته ده او آینده به انشاءالله خوشحاله وي ښه ډېره مننه کور ودان نواب خان دلته راشه د ما د چرګو هګۍ سرې سرې دي دا څه دی دا سپینې دا سپینې څه دا سړی نه دي دا سپینې دي نه دا نه په دې باندې ګلان ټومبلي دي کومه دي ګلان دی نه دا د زاولو ټاپې پې ګلان نه دي د زاولو ټاپې دي تاریخ یې والی دی پې دا وګوره تاریخ یې پې والی تاریخ دا وګوره دا د زاولو ټاپې پې وهلي دي دا ما د چرګو نه دي ما د چرګو سرې سرې دي هغه زه پېژنم د ما چرګو هغه چاته نه ورکوي چرګې مې کنځا ورته کوي دا نور شیان درته ښیم ښه دا څه دی پی پي سي دا زیتون دی زیتون چې زیتون یو رقم ته بوټی دی زموږ افغانستان یې ډېر لري او په ځانګړې توګه ننګرهار یې ډېر لري که نه او زیتون چې دی د افغانستان ښه حاصلاتو کې راځي او هغه کبابو کې سالار هم چې در باندې وخوړل هغه کې همدغه تونه اچولي زیتون ښه زیتون دی او دا څه دی دا کم دا د مرغیو هګۍ مرغۍ هګۍ نه دي د خدای ظالمه سپینې دي که نه درنو ملګرو دا هغه دی ښه اوږه ده اوږه دا وایي د مرغیو هګۍ دي مغسې سپینې دي او اوږدې دي که نه د شارونکو جالو نه یې موږ راکښته کړو ښه راشه نوابه که دا شی دې وپېژندلو که نه دا شی یاره ډېر نه خو یو 200 افغانۍ ورته انعام در کوم دا چی دي دا څه دی دا مرکونډۍ دي خلکو پښو کې دي ورکه جواب دې ته څه وایي گوشت زمینی ګوشې زمیني دا د ځمکې غوښه ده دا زمونږ پښو کې دي موږ مرکونډۍ ورته وایو. مرکونډۍ هغه دا شی نه دی نوابه خو ازغي وا ستا د پټي نه موږ هغه راغلي ستا د باغ نه دا وګوره نوابه دا شنه ممیز دي او ستاسې څنګه یي زمونږ سره دي نو ستا د چرګو هګۍ هم سره دي او ممیز نه هم سره دي. زمونږ سره دي دا تکه شنه دي هغه سره دي کوم یو خراجي دا که هغه او دواړه خواږه دي خو زمونږ هغه دي اصلي دي ښه دا کم اصل دي نه هغه خو زمونږ د باغ دي ښه ځکه اصلي دي هو کنه نو زو د خیره کونړ ته ځو هو ځو کنه ځه چې ځو راځه ځه چې ځو ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ او بیا به د خیره سره کیسې کوو راځئ راسره پاتې شئ د خدای په امان او دغه دکاندار سره د خدای ښه وکړي داسې که سړی و ولې چې خبره مې ونه کړ بیا پټ راته ویلې زه زاوله در کوم ښه تا دې دا رئیس وګوره وایي دا اوس که دا خو خیر سي خیر دا زه ستاسو- خو اوس نه ټوخېږم زه اوس شربت نه شکم دا د ټوخي شربت نه دا چی ده دا د امرود اوبه دي امرود پېژنې هو هغه څه یي امروت خداست دا دی دا پېژنې نه زه چې نه پېژنې کې وې بیرته نو ښه نو ځو هو چېرته ځو زو کور ته زو خالته اجازه واله د کیمرې ماما نه اجازه واله خدای په امان خدای په امان خفه نه شي خیر اوسې خدای دې ایماندار خدای سلامت در ولاړ. خیر اوسې خدای په امان خیر اوسې
د ښایستونو وطن ښایسته کونړ ته راورسېدلو. دا د کونړ اړوند د سپین جومات ساحه ده چېرته چې تاسې ګورئ دغه ځوانان په کار اخته وو، موږ هم ورته ودرېدلو. یو څو تیږې خو ما پورته کړې خو نور مې د وسې نه و، ځکه دا ډېر زور غواړي، هنر غواړي او بیا انرژي غواړي او موږ دومره تکړه نه یو. مجاهده خو یو تیږه ستا په مخکې م جګومه چې بیا ونه چې جګوی نه شي. ښه جګوی شم که نه؟ وګوره کومه تیږه رجګومه درته که نه؟ سلام علیکم. وروره ښه جوړې کوم یو جګه کم ده؟ راشه داسې راشه یو دقیقه یو دقیقه زورونه به بې ځای نه وي. لاندې نوچت کړه دغسې ده. پیریانو د غزني څه شی دی؟ موږ ته دا تیږې څه شی دي؟ چا ډارې دا بل هم جګولی شو؟ صبر که دا تیږه جګه کوتره جګه که ده؟ حضرته راشه منځ کې هغه ورکړه اوږه ورکړه ورته. ښه ما پې ونه وهئ بس دی. اوس به یو دوه خبرې وکړو. نوم مبارک دی؟ حضرت ولی. حضرت ولی د کوم ځای؟ نورګل پتن. نورګل پتن ښه د ښایسته سیمې او خوا کې ورسره د کونړې خوا کې ورسره کونړی سیند هم بهیږي که نه؟ کله د کونړ سیند نه دې ځان د چای کړی دی کونړي سیند اوبو نه؟ ولې مو نه دی کړی؟ ډېر مو کړی. کله؟ هر وخت یې کوو چې مقابله وشي. د بمبې اوبه او د کونړي سیند اوبو ترمنځ فرق شته؟ فرق شته دی. کوم یو خوندور راځي؟ دا سیند اوبه خوندور راځي. خو دا خړې هم ډېرې که نه څنګه؟ خړې خو ډېرې خو خړې یو بېخته کښېني. ښه بېرته کښېني بیا د سر اوبه نه تاسو چای کوئ ځان ته؟ همدا چای کوو. او سهار څو بجې راوتې یاستئ کار ته؟ سهار 5 بجې. 5 بجې اوس پورې کار کوئ؟ دیاړي درکوي که نه ټیکي حساب دی؟ نه زموږ د موټر حساب دی. موټر څو روپۍ باره دی؟ 1.5 سل روپۍ. 1.5 سل تاسې 3 کسان یاستئ 500 افغانۍ. او د ورځې څو دانې باروئ؟ 4 شي 5 شي شپږ شي. شپږ شي یعنې 300 روپۍ د ورځې پاتې کېږي. چې ماښام ځې څومره ستړی یې؟ ستړی خو یې نه وم. ستړی یې او ضمیر دې راحته وي که نه؟ وجود خو دې ستړی وي. ضمیر دې راحته وي ځکه چې د پردی حق نه خوري او حلاله مزدوري کوو. راحته یې ورسره؟ راحته یې ورسره. کله جلال آباد ته راغلی؟ هو ډېر. څومره وخت مخکې؟ یو 15 ورځې مخکې. 15 ورځې مخکې. او جلال آباد ښایسته دی که کونړ؟ کونړ ښایسته دی. ولې جلال آباد؟ تازه هوا یې ده که نه؟ ولې هلته څه حساب دی؟ هلته هم تازه هوا ده؟ هلته بیروبار ډېر دی رش او حساب ته ښار مه حسابوه، ښار خو دلته هم همداسې وي. نه بیروبار زیات دی، ګرمي هم زیات دی اوس وخت کې. ته زموږ هغه درې ته راشه، دا څه نوم دی؟ درې نور درې ته، او یا هم د پچیراګام درې ته راشه، یا د کږې منځې ته هغه اچین ولسوالۍ ته ځایونه وګورې. دلته هم ښایسته ښایسته شوي. یو ورځ به ما سره لاړ نه شي؟ لاړو به شو، ولې به چکر به راسره ووایې. صحیح دی؟ واده ده؟ واده ده. په وروستیو کې څه ویل لرې درنو ملګرو ته؟ هېڅ ویل نه لرو. هېڅ ویل نه لرې؟ هسې نه چې ته وایې چې دوی ته دا راوغواړه چې هلته کار وکړي راسره. ښه دغه ورور سره م غږېږم. وروره ته لږ ستړی مه شې، ته لږ ستړی مه نه شې، نه پوره ستړی مه شې. چېرته لاړې؟ تیږه راوړه زه بیا ته ویسمه. څنګه یې؟ جوړې؟ خیرت دی. شکر دی الحمدلله. څومره تیږې دې ګزارې کړلې؟ والله شمار یې نشته دی. هغه حضرت علي ویلې وایي دا وایي کم کار کوي، موږ وایي ډېر کوو، پیسې رانه پوره اخلي. رښتیا وایي؟ څه یم یار نه. نوم دې څه شی و؟ هارون. هارون د کوم ځای؟ د نورګل ولسوالۍ. پتن کلي؟ هو. ښه پتن کې اسلام الحق پیژنې؟ نه یار نه پیژنې؟ خاص بلد نه یم. نیاز ولی پیژنې؟ هو ولې. او عبدالوهاب پیژنې؟ هو هغه هم پیژنې. پیژنې؟ هو. نو څنګه ته بیا اسلام الحق نه پیژنې؟ زموږ کلیوال نه پیژنې، زموږ خپلوان نه پیژنې، ولې؟ والله څه یم ونه څه. ښه هو. ستړی شوی خو به نه یې ډېر؟ نه والله اوس ته چې کار وکړه ښه، ته مجاهد سره لاړ شه، ته خپرونې ډکوه، زه به نور دا کار کوم. نه یار ولې؟ سلام علیکم. ښاست ولې؟ نه بس موږ همدې کې خوشحاله یو. همدې کې خوشحاله یاستئ؟ ښه ماښام چې لاړې ډېر ستړی کېږي که لږ؟ نو بس ښه یار کار سړی کې خامخا سړی کېږي که نه؟ هو والله. زه خدای دې ونازوه، الله تعالی دې دغه حلاله مزدوري یو په سله درته کړي، او الله تعالی دې ښه برکت درته پکې واچوي. ما ته څه خدمت یي؟ مننه موږ ته. زه به دا تیږې بارې کړم. نه نه موږ یې بارو مننه کور زه یې بارومه در سره، ولې چې تا نه کم یم څه؟ هو باروم یې که نه؟ دا دی مجاهده ته څه وایې؟ نه ولې زه هم دا بارولی شم. ته څه وایې مجاهده؟ زه یې نه شم بارولی؟ تر اخره یې بارومه زه، خو شرط به دا وي چې ته به کیمره نه بندوې. صحیح دی؟
ته به کیمره نه بندې زیب ټول د کومه ده صحیح ده مجاهده ته به کیمره نه بندې او ټول بس ته نو ته څه شی کې تا زما هغه پسې راغستې ستړیا پسې راغستې ته چې کې زیات موټر ډکوم یا غټ یا وړوکې صبر کا غټ راته راوالم مجاهده ها مسایل راته راوالم بس ته ها بس ته مجاهده یار د 2 روپو چولې هم دومره یي موږ هم دومره زور نور دی نور زور نه یي موږ کې ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ مخکې ورځو دا ښایستونه هم در باندې ګورو او له ګل ګل ځوانانو سره خبرې اترې کوو راسره پاتې شي دغه خپرونه تر پای راسره ننداره کړئ ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه تاسې تر پایه وکتله له جلال آباد نه تر کونړ راغلو دغه ښایستونه مو راواغېستل او تر تاسې مو ورسول دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د سپین جومات ساحه ده او دلته د شیدو چای او سمبوسې ډېرې مشهورې دي موږ خپله مسکل خو غلط کار وی که ښه کار وی د هغه عکاسي نه ده کړې بخښنه غواړو او دغه ښایستونه وګورئ دا د وطن نندارې دي دا یې ښایستونه دي او مجاهده که اخیستی شي دغه وګوره دا هندوانې د وطن په یخو اوبو کې پراته دي د کونړي سیند په اوبو کې او ښایسته یخیږي او بیا ورته د دې هغه مشتریان چې وي هغه راځي او دلته نوشجان کوي دا د سوړ خلک موږ لپاره فایده کوي یو دا چې زموږ صحت ښه ساتي بله دا چې وطن ته مو ګټه ده بله دا چې زمیندار چې خواري کړې وي هغه زمیندار اجره ورکول کیږي او د وطن په غېږ کې چې کوم شی شوی هغه نو ډېر خوندور وي تاسې باور ولرئ چې دغه هندوانې او هغه هندوانې چې د بل ځای نه راځي د ځمکې او د اسمان فرق دی ځکه دغه خوږې هندوانې په دغه خاوره شوي دي او ډېر خوندور دي ولې به خوندور نه وي چې د کونړي سیند د زړه وینې اوبه ورته ورکړل شوي دي درنو ملګرو زه هم اجازه اخلم ځم بیرته جلال آباد ته تاسې باندې مې دغه ساحه کتل او دغه ښایستونه مې کتل زه خپل هدف ته ورسېدم تر بیا ښې چارې د الله په امان